خدای پاک مې راوله خدای پاک مې راوله هلکه ته بیا ویل داسې بدۍ ناجه ستا خوشحاله ورځ ما نه ویلل دا څه کیسه ده بابا که زه به نو ولې نه خوابدی کېږم 4 لکه 5 لکه افغانۍ ولور راباندې دا به زه څنګه ور ادا کوم ته ما یې ولاړې سپین شوې ولوېدې یوازې خو زه خواري نه شم کولی شکر دی ځوان یې وروره همت مه بایله خواري وکاږه الله جلاله مهربانه دی خدای به هر څه خیر کړي تا ولې داسې که بابا که زه چې خواري وکړم هغه در کور نه تېرېږي نو زه به دا ولور څنګه ادا کوم الله جل جلاله مهربان دی خدای به یو کار در سم کړي ته ولې داسې ناهیله کله عمر وایه زه کله بل هېواد ته ځم کله بل ځای ځم خپل په هېواد کې فعاله زه خپل په هېواد کې خواري وکړم الله جل جلاله مهربان دی خدای به کار در سم کړي خپل په هېواد خو بابا که زه همالت پاتې یم چې خواري نه وي نو بره زه دلته څه کوم زه هېواد څه کوم زه مجبور یم چې ځم بل هېواد ته زه څه درته وایم خو خیر دی یو چا مګه خدای مهربان دی خدای به یو کار در سم کړي خیر دی ته اوس پاته شه بل هېواد خبرې پرېږده دغه نه دي زه دغه خلک اورم پرون دغه زوی تللی و څه نومېږي دا زموږ همسایهګانو زوی تللی و برکچاکي لار وتلي هغه برته ژوندی نه ورته راوړي مړی ورته راوړي مجبور یې چې بابا که برکچاکي لاره به ځو نو څه وکړو پاسپورټ پیسې خو نه لرو پاسپورټ پیسې ولرې دغه پاسپورټ پر لاره مه ځه ته بل هېواد څه که پاتې ځه خپل په هېواد کې پاتې ځه خپل هېواد ته کار وکړه دغه هم ستا لپاره یو غټ ویاړ دی خپل هېواد کې پاتې ځه خپل په هېواد کې کار وکړه خپل هېواد ته پرمختګ وکړه ما زه د خپل هېواد خلک کومک وکړي زما سره دې ولور ادا کړي چې زه دلته پاته شم ولور خو به ستا سره په هغه صورت کې ادا کله چې موږ دا خو هم په دې ځای کې چې موږ خلک هم ملامت دي موږ باید چې راولاړ شو دا ولورونه یې څه کښته کړو ځکه چې موږ د افغانستان خلک ډېر چې ګره ډېر بېدلي دي اقتصاد یې خراب دی باید چې په 4 لکه په 15 لکه داسې دا روپۍ بیخي زموږ په راډیو باندې لوړې دي نو باید دوی هم داسې وکړي چې دغه لږ کړي بابا که چې دونه سرخلاصي وای نو ولې به په افغانستان کې داسې خواري وای هو دغه ځای چې دی نو زه ملامت یم په دغه کې په تا باندې ملامت یم خیر خدای مهربان دی ته خوا مه بدوه خدای مهربان دی اوس دا بل هېواد چې دغه پرېږده داسې لکه سره به زه دغه هم پرېږده زه اوس هم درته وایم بابا که چې دا خلک ما سره کومک وکړي زه نه ځم زه بل هېواد څه کوم چې دوی ما سره کومک نه کوي زه مجبور یم چې ځم به په دغه په 100 په 200 خو زما ګزاره نه کېږي هغه چې زه د ورځې کار وکړم دا زما ښه ګوه د شام په راوخت ستا خیر شته پاتې شه ته بل هېواد څه کوې چې پلار شه یا زه به الله نه پېژنم زه ځم زه مجبور یم چې ځم به دلته به الله نور زما ژوند تریخ دی زه به الله دلته ژوند ګزاره نه شم خیر ته به خدای بیا خیر کړي ته اوس یو ګیلاس چای وراچوه هلکه چای وراچوه خدای بیا خیر کړي چای وراچوه زه نه شم راشه خپله وراچوه هیڅ نه واچوه چای وراچوه راچم به دغه یم ګیلاسي مېلمه اکا ته یې مور ډکمه مېلمه اکا مېلمه اکا ته یو ګیلاس چای وراچوه مېلمه اکا ته هم هغه د اختر یو شعر مې په دې باره به دغه ملګرو دپاره یو شعر ووایو دا یې ګیلاس به تا ته درکړم نیم ګیلاس به مېلمه ته ورکړم مېلمه تورې خولې که شنې یا ما ته شنې وته شنې شنې وچښه مېلمه اکا یا ما نه مهرباني دا به د حاجي صاحب وڅښي خیر دی مېلمه اکا ته در باخه دغه یا داسې نه کېږي حاجي صاحب بره دا ته وڅښه خیر دا ستا حق دی موږ خوړلي دي دی اوس یې مننه خدای دې خیر درکړي چای وراچوه لږه خړو دی ورام شوی مېلمه اکا دا چای اوس مه ورکوه حاجي صاحب مېلمه اکا خو خاص سړی دی دا یخ شی مو وڅښي مېلمه اکا زه سبا ورته وایم دی ګوره بل هېواد ته ځي په بل هېواد کې خواري وکړي او موږ به څومره باید یا بل هېواد ته مجبور یو موږ باید خپل په هېواد کې کار وکړو خپل هېواد ته پرمختګ وکړو دا اوس د بله خبره ورته کوم دا خپل پر سر زور دی یا زه ځم بل هېواد ته زه ځم په هېواد کې نه کارخانه زه کار وکړم ښه خبره کوي حاجي صاحب دا کشران دي نه پوهېږي خیر د وخت سره به پوه شي ګوره موږ پر حق یې خو دی نه سره پوهېږو څه ورته وکړو خو دغه دي پلانکن او بل موږ همسایهګانو زه یې تللی و برته شهید یې ورته راوړي دغه چاکي لار دي وایي داسې دي بوزو داسې بوزو برته کم یو خطا باس یې خو هغه برته مرګ کم یې چاچولی دغه اوس کمه خبره ده خیر دی پوه به شي حاجي صاحب خیر دی اوس څه چې راوړي دي د ملګرو ته یې څه راوړي دي شعر که دي ورته وایم و مېلمه اکا ته یې شعر وایه خدای به خیر کړي وخت به ولاړ ته بل ملک بیا دغه بل ملک خبرې کړي دا بل ملک څه به یې ایسته کېږي خیر دی خدای که خیر کړي خیر به غواړو مېلمه اکا د مخرجوی څه دروند یم پیرودونکي په زوره ووایه نو ډېر به ښه وي سمه ده صحیح ده وایي زه انسان یم خطا به رانه وشي سترګې واړوه ګناه به رانه وشي په محفل کې داسې مړ مه غږېږه ماشاءالله په محفل کې داسې مړ مه غږېږه زه شاعر یم واوا به رانه وسي په میسیجو کې راته مه لیکه قربان
واه په میسجو کې راته ملي که قربان زه په کور کې یم ګډا به رانه وسي واه ډېر حاصل حاجي صاحب یو دانه نیم بل ووایم هی ته دا ول مینوال هم خوشحاله شي سهار هېڅ دغه سره ګډ سره سر یې په یوه خبره هم نه خلاصېږي بالا دا بابک ګرده ورځ زما سره چنچالونه یې مزه زه ځمه بالا بابک خیر دی کښېنه ته بس کښېنه استاد وایي چېرته وې او څه دې کول ولې دې ناوخته کړ ارشاد چېرته وې او څه دې کول ولې دې ناوخته کړ دومره تپوسونه کوې په خدای سمه وکیله یې وایي زه سوله غواړم دا بل ورور مې د جنګ خوښوي زه سوله غواړم دا بل ورور مې د جنګ خوښوي ای خلکو ووایئ د چا خبره شي لګي واه وایي ښه سرزوری ته به لاس واچوم چې ته مې پرېږدې سرزوری ته به لاس واچوم چې ته مې پرېږدې د بل یارۍ ته به لاس واچوم چې ته مې پرېږدې په تا ساتلی زړه به بل چا باندې وبایلمه دې جوارۍ ته به لاس واچوم چې ته مې پرېږدې مننه ژوندی اوسې خدای دې خیر درکړي خدای دې وکړي چې ستا د خوښې وړ ګرځېدلی دا چې ډاکټر صاحب څه درته وایم یو وخت چې زموږ ځواني او موږ اشکار دغه شعرونه مو لیکله لاړې ځوانۍ چېرته وغړ دا وټوزاره شابه چې په یو جلاب راپورته یو جلاد څڼې مې پرېښي وې دزګر به روان و همه غټ بور به راسره و جلاد راپورته ازار یې مې ما که دی اوس ما ته منځه په خپله داسې وختونه تېر کړي دي دا معلومیږي اوس دا سړی داسې دی ما ته مزدوري وکړه خواري وکړه نه رامېلېدله خو موږ دغه رقم څه رقم که شراب وي خو چې رامېلېدلی ولې موږ داسې کړو بیا خو پاتې و خپل په هېواد کې پاتې و داسې خو نه کړو چې بل هېواد ته داسې ونه پوهېدل چې څه مو خپل هېواد څه ځو والا خپل هېواد پرېږدو نور نه کېږي دلته شریکه ډاکټره بس هم دا شی سوی لکه څه چې ما ناړه وړی دا د بل هېواد نارې وي دا مخدو خدای ورته بل هېواد دي خانم که خانم فکر تو وای ستا مخ دا شی دی ونه شعر ورته یو نجلۍ ناراوی کې راجي صاحب زه به کوم وروره وای درته وایي اوس ګوره ستا رنګ اوسه سره ځلېدلی ستا عینکې ته وګوره ستا ټوپۍ ته وګوره ستا سدلۍ ته وګوره خو دغه خدای تا ته څوک لور درکوي بیا ما چې وایي ما دې بیا راوبخښله ورنه دا کېږي بابک شکر دی نارینه خو خواري وکړه اجاکه بابک ځان په ډغه راشي بیا شو جوړ کړی دی چې بل څوک بله رانه کېدی وی ولوله نه څه ماده کولی ډاکټر ته ورته ته څه واده وایي ما ته لور بل یو نه راکړي دا یې ونه راوت کړی دی بلاګم ځان داسې بیا شو جوړ کړي څوک بله رانه کړي بابک خیر بیا غواړو اوس مې نور څه درته وایم ډاکټره چای څښه حاجي صاحب دا یخ بوتل اوسه چای باندې څه کوي نه هغه چې دې ګوره دغه چې زموږ کشران یې اوس ډېر څښي دغه چې دا د معدې لپاره ډېر تاوان کوي دا د معدې لپاره بیخي ډېر دا اوس پخوا دا شیانونه تاسو نه دي څښلي چې بره لږ انرژي درکې پیدا شي دا اوس شه پر دغه باندې ځوانان 200 افغانۍ ورکوي چېرې ولاړ شي پر دغه باندې ځوانان د 200 افغانۍ انار یا سیب رانیسي هم د دغه څه ویټامین سي لري ویټامین ډي لري د انسان لپاره ډېره ګټه کوي مایل چې هم خپل د هېواد پر اقتصاد پرمختګ کوي نو په دې کې دا شی د بل ملک تولید دی موږ ته هېڅ ګټه نه کوي بالکل همداسې هغه ته مشکل وایه زه بالا شمه بابک موږ معدې ته نه ګورو موږ ځوانان چې موږ ډبرې وخورو زموږ معده پکې سګي د دې پر یو کیسه را بیان کړ ماته یو ځوان روان بار وایي هلکه فرانسویان دغه شاوخوا چې ولې کټ کړي بار وایي بابک موږ کټ په پښو کوو بابک دا اخري سمانه ځوانان دي دا اوس دی وایي والله ولې چې په دې کیسه کې نه یو ډاکټر صاحب ته هم یې بلنه ورکړو اخري هغه بار به سره ورځو نو څه دې راوړي دي وایي ته مې خوښ یې بس هم ته مې انتخاب یې ته مې خوښ یې او بس ته مې انتخاب یې واه ته مې خوښ یې بس هم ته مې انتخاب یې ته خبر یې چې په څه مې انتخاب یې او بس تپوس رانه د دې مکړه جانانه بس تپوس رانه د دې مکړه جانانه زما نه بلکې د زړه مې انتخاب
واو ډاکټر صاحب وبخښه په غوږ سره درنه مې په زوره کړي وویل وای بس تاسو رانه د دې مکړه جانانه زمانه بلکې د زړه مې انتخاب واو وای ته تاسو زما وکړو بخښه دی وای اوس کترې نمړ شمه پروا نه کوي هغه یو نه خو مشاعره مېلمه کا ګلاس ډاکم یا بس مننه آزاد شعر اخیری بیت وای نه کنه ګناه د داسې مکوه کرکه ناروا د داسې مکوه واو پیره دې جنۍ ته دومره مه ګوره دا ګوره زما ده داسې مکوه مننه دا خبر یو غزل یو دغه را پیدا دا اوس هغې چې دغه شاعران سوله زموږ په وخت کې خو به هغه بویدلا کندهاری به و پیجې هغه شهامت به و ولي محمد به و هغه یو دغه ویلی و فتنامه ویلی که ستا په یاد څه به وایي بابک په څه به وایي راپورته دی دا اوسني کشرانو ته نصیحت کوي دغه ورته کوي چې داسې مه کوه دا زموږ بابک دی دا شبه غم از ما وشکه باییږي له چشمانو حبیب جانه کت که یارانو اسمان زکه ټول په ژړا سول باسته بابکه سندره وایي اوس پر تا غمیږي ډېر سره ځو